बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू زموږ نننۍ کلاس تیر ځل مو تینا سبنیټینګ پیژندل او سبنیټینګ مو کړی و راجو لږ کار پکې نور کو سیدا چې فرض مثال کې چې رزلټ طریقه مچ 10.0.0. فرض مثال 20/9 نو دا څه معنی چې دغه څو بیت سبنیټینګ شوی دی یو بیت سبنیټینګ شوی دی راځه سیدا چې د دې ډیفالت سبنیټ ما سو در سره دا شو سره .0.0.0 دا سره ډیفالت شو کنه او چې یو بیت پکې سبنیټینګ شوی نو زه لیکل شم 255 ډاټ څو شو سره یو سره څو سره اوس چې دلته ځلې کوم کنه دا لازم ګوره لیکم چې یو شو سره صحیح ده کنه او دلته ځلې کوم چې دا سره شو 2 شو سره صحیح ده او دلته ځلې کوم یو 2 او بیا ورپسې سلور صحیح ده کنه او دلته ځلې کوم فرض مثال څو شو سره سلور او یو 8 شو سره صحیح شو بیا د دې جن رسته لازم لیکم چې شو شپارت به لیکم کنه رب شو دا اصل کې دلته راوړم ها دا دلته شو یو 8 2 شپارت شو سره او بل سره شو 2 شو سره صحیح شو 2 شو سره بل سره شو تلوش پېته شو سره صحیح او بل سره شو یو سره وته شو سره شو یو سره اتويش نو وس دا مو سره اته بیت شو کنه یو 2 3 4 5 شپږ و اته شو سره کنه اوس نو مطلب دا دی چې یو بیت سبنیټینګ شوی دی معنا دا چې دلته موږ سره شي یو بیت سبنیټینګ کومه راځي یو سره وته راځي کنه .0.0 نو معنا دا دی چې دلته خو دی ډیفالت کچاره ته ویل چې د دې کلاس سره ډیفالت شوی دی کا سبنیټینګ ولي کرا سره سبنیټ ماسک سره سره کنه 255.0.0 ته ډیفالت سره 255.0.0 دا سره اوس ایډیټ شوی دا سره سلاش نه راغلی سره کنه دا سره استعمالي صحیح ده نو ګوره موږ سره داسې کې دا سم ګوره موږ سره آی اس پی چې کوم یو دی آی اس پی را سره چې انټرنیټ سرویس پرووایډر انټرنیټ سرویس پرووایډر چې دی را سره شو پرووایډر سمره دا چې دی را سره کنه دا څه کار کوي را سره دا انټرنیټ ویشي را سره کنه صحیح دا انټرنیټ دا غټ انټرنیټ ګوري دا موږ سره آی اس پی را سره شو چې دا ګوره موږ سره زیاتره څنګه کوي را سره دا سبنیټینګ کوي را سره شو دوی موږ سره سبنیټینګ کې ځکه چې دوی کله موږ ته یوازې یو آی پی اخلو نو دوی خو داسې نه کوي چې مطلب دوی موږ ته چې وکي سیدا یو نتورک راته راکړي صحیح ده فرض مثال دوی داسې د دې سره نه ډیټا راځي چې کوي دا راځي چې فرض مثال 203.0.0 فرض مثال ورته موږ تراشي یو سلو 10.10 دی سره صحیح شو او دلته راځي فرض مثال دا سره دی کنه او دلته وایي سبنیټ ما سره دی دلته زرا اخلم سلاش سو فرض مثال 10 سره راخلم صحیح ده په دې کې موږ سره فرض مثال لکه مختلف ډولونه په دې کې سره شته او شامل دي چې دې کې سبنیټینګ سره راغلي وي صحیح نو ګوره موږ سره دا آی اس پی داسې نشي کولی چې مطلب موږ سره دغه نتورک دی په دې کلاس سی کې چې دی کنه موږ سره د هاست څومره دی کلاس سی کې سره یو نتورک هاست څومره سره دی 255 په کلاس سی کې سی شو مطلب موږ سره هغه آی پی چې هاست ورکړي 255 آی اس پی خو داسې نشي کولی چې دا 255 دا یو نتورک موږ ته راکې ځانته دلته سبنیټینګ کوي یو نتورک تاسو درکې او یو نتورک دوی ډیفالت ګیټ وې کوي سره چې ډیفالت ګیټوي ډیفالت ګیټوي وسته ورکیږي ډیفالت ګیټوي مطلب دا دی چې هر څه تلېږي دی خواته لګي صحیح دا مطلب انټرنیټ زو سره وصل کیږي مکنه ما ته دغه آی اس پی خپل آی پی راکې ما ته خپل راکې او زم ګیټوي را خپل راکې ګیټوي مطلب دا دی چې دا هغه آی پی خو زما شو ګیټوي مطلب دا دی چې سلیګم دا به دی خواته ورځي ورته صحیح کنه او په دې خوا به څنګه کیږي را سره په دې خوا مطلب دا کوم ځای ته ځي امغه ډیسټینیشن ته په دې خوا کې لګل شي صحیح لکه فرض مثال موږ وایو ادي زه انټرنیټ زه ګوګل ته زم سرجی هغه کې ویب سټ ته زم دا ټول څه ماته نه دي ځکه دا ګوګل آی پی ماته زده نه دی آی پی راته زه هغه کې دنه ویب سټ نو آی پی راته زه نه راته زه نو ګوره زه ته اته چې لګي چاته لګا آی اس پی ته لګا ګیټوي معنا اما کوم خاطر چې دلته سره لګي چې نو دای مخې به سره لګي نو دا ګوره سبنیټینګ خبره ده سره صحیح شو چې موږ سره چې د ډیفالت او دا چې کنه سی آی ډی آر نوټیشن سی آی ډی آر نوټیشن سی آی ډی آر نوټیشن خو پوه شوې کنه چې فرض مثال 10.0.0.1 سلاش اته دا سره غلې یو سلو 10.0.0.0.1 شو سره سلاش سره سره راځي شپاره صفر زرا زم ته ترې کوم چې یو سلو 92.1 سیده .0.1 سلاش ټو سره سره چلی رښتول سره دا موږ سره کلاسي سی آی ډی آر نوټیشن دی سره او ډیفالت موږ د دې پیژندل چې د ډیفالت کوم چې شي چې سره د دې ډیفالت کوم یو دی هغه هم موږ تیر کلاس کې پیژندل سره نو دا ګوره موږ سره وای ډیوایډ ون نتورک انټو مینی نتورک مینجمنت نتورک از کالد سبنیټینګ دی سره وی یوز اټ بیکاز اف سترانګ ګوره اوس دې کې سرجی داسې کیږي ښه مطلب ایډیا تا اوس هم فکر کوم نه کلیر شوی داسې دی ولې موږ سبنیټینګ کوو ګوره موږ سره دا چې دی کنه دا موږ سره دا چې دی د نتورک بیت د کلاس ا دی را سره دا موږ سره نور دا هاس بیت دی هم څه ده کنه دا اوس زه ورته وایم دا هاس بیت چې مطلب دلته موږ سره ډېرې خو دې کې بای پیانې ډېرې وي کنه وی به کنه وي زه ورته وایم چې دا نتورک خو زه کاروم په دې کې زه سبنیټینګ کوم مطلب دا دی دا نتورک ساحه زه غټوم ځان او د هاس صاحب څنګه کومه کمیږي نو په ساده ډول داري د هاس نه بیتونه راکړځول چاته نتورک ته چې نتورک پراخه شي هاس را سره راکم شي د سره پاره کوم چې مطلب د مختلف مقصدونو لپاره کوم صحیح ده چې په هغه کې چې فرض مثال منیجبل زه غواړم لږ منیجبل کوم تاسو سبنیټینګ پکې کوم صحیح ده نو سبنیټینګ د دې لپاره را سره استعمالېږي
چې بیا دا خو موږ سره ګوره اوس په نیټورک کې دا دی را سره که نه چې په کلاس A کې چې کوم یو دی موږ سره څومره آی پی ان دي را سره 14,214 را سره اویلیبل آی پی ان دي صحیح ده که نه په دې ځان ته 10 کې څو دي را سره 10.0.0.0.1 فرض مثال .0 دا نیټورک دی را سره که نه دې کې اوس آی پی ان دي را سره 14,214 و دلته موږ سره دی 11 نیټورک دی کوم یو دی 11.0.0.0 په دې کې اوس څو دي را سره 14,214 په دې کې دی په کلاس A کې دی که نه دا خو کلاس A دی په کلاس A کې دننه اوس دا یو نیټورک شو که نه شو او دا بیل نیټورک شو اوس په دې نیټورک کې ځان ته 14 میلیونه دي په دې نیټورک کې ځان ته 14 میلیونه دي او دلته زه راځم ورته لیکم چې فرض مثال 14.0.0.0 دا شول سره که نه په دې کې مې را سره څو 14 میلیونه اوس 22,000 صحیح ده که نه او 214 په دې هر یو نیټورک را سره دی خو نو مطلب 14 میلیونه آی پی زه تیشته اخلم زما ته یې تیشته اخلم غټ ارګنایزیشن نه کارو موږ دا په غټو ځینو کې کارول کېږي لکه غټ ارګنایزیشن چې دی آی ټي ان ټي چې کومه تیر ځل موږ په ویډیوګانو کې ویله بیا د دې نه وروسته په کلاسیک کې څه حساب دی کلاسیک 130.0 دا کلاس بي ده که نه ده بي کې دی دا په دې کې 55,500 په دې کې هم موږ سره داسې راځي چې 55,500 دې کې فکر کوم موږ ذکر نه دی کړی صحیح ده هغه بیا موږ داسې پیدا کولی شول چې موږ به ولیکل که نه چې 2 په توان ده څو هاز بیټس به ورکړه نیټورک بیټ به نیټورک بیټ کې څو دي یو ته 2 ته ځکه 2 پورشن د نیټورک سره دي کنه د 2 پورشن بیت څو کېږي 14 کېږي را سره بیا هم تنه منفي کول دا 2 به ولې منفي کول ځکه یو نیټورک آی ډي او یو را سره براډکاسټ آی ډي را سره صحیح شو دا هم تنه څنګه کول منفي کول زه اوس راځم ما زه غواړم چې دا دلته کالکولیټر د ریزنز راواخلم زه ورته مرا سره 2 چې کوم دی چې را سره 2 ضرب کړه چا سره د 14 سره او ریزن راشه نه دا څه نه دی 2 په توان دی را سره څنګه دی 2 په توان دلته راشه په توان د څو دی را سره 14 صحیح ده او ریزن ایکوال کا دا اصل کې یو څه کیسه په دې کې شته دی ښه زه به راشم که نه دلته په دې کې موږ سره چېرې زه راشم ورته چې 2 صحیح ده پاور اف 14 صحیح ده په دې کې به موږ سره 2 پاور اف 14 موږ سره څو کېږي هغه به را سره څنګه کې 55,000 داسې دی 55,500 څو دی را سره 55,500 شپږ دېرش دی را سره 55,500 شپږ دېرش دی را سره صحیح ده نو دا 55,500 سرجیل ته ګوره 55,500 شپږ دېرش را سره که نه خو دې نه ما 2 نه دي منفي کړي 55,500 شپږ دېرش نه منفي 2 نو څو شول را سره 55,500 او څو 40 را سره نو په کلاسیک یو نیټورک کې ما سره 55,540 اویلیبل نیټورک آی پی ان موجود دي نه به پیږي په پوه شئ دا موږ سره په کوم یو کې دي په کلاس بي کې په کلاس بي کې ځان ته په 130 کې ما سره سوري 55,500 ده که چېرې زه راشم نو ترڅو لیکم چې او 130.0.0.0 په دې کې را سره سوري لیکن 55,000 را سره صحیح ده که نه اوس دلته زه راځم 130 نیټورک بدل دی که نه دی سرجي .0.0.0 دا شول را سره که نه شو په دې کې سوري 55,000 نو زه دا 55,000 به اوس څو پیریډ جمع کړم چې دې ټول کې راته آی پی ان 55,500 څو 40 ضرب یې کړه چا سره ده 3 سره ولې 3 سره ځکه چې په دې پاس کې ګوره ځان ته د دې 3 واړو نیټورکونو زه غواړم چې آی پی ان ټول اویلیبل آی پی ان پیدا کړم نو 55,000 ځان ته دې کې 55,000 دې کې 55,000 دا دې کې ضرب کوم نو دې 3 نیټورکونو بلا شي آی پی ان را سره راځي صحیح ده که نه نو دا د دې مفکوره نو انشاءالله نیکسټ ورځ کې به موږ تاسو ته نه مخکې لاړ شو او په دې کې خلاص وګوره دغه بل یوه کیسه پاتې شول چې سبنیټینګ مو کړ آی پی ورژن 4 موږ ویل که نه چې موږ سره د آی پی په 2 ډوله ورژن باندې دی سره چې آی پی ورژن 4 دی او آی پی ورژن 6 دی سره آی پی ورژن 3 شي وای اټ انټروډیوسډ ان 1990 دا په 1990 کې را سره څنګه شوله انټروډیوس شو وای اټ هاز 8 پورشن دې کې څو پورشن دي دې کې 8 پورشن دي را سره څنګه 8 پورشن دي په کلاس ورژن 4 کې څو ولا سره سره ورکنه خو په دې کې 8 دي را سره سوري 8 دا یو پورشن دا 2 پورشن دا 3 پورشن دا 4 پورشن دا 5 پورشن دا 6 پورشن دا 9 پورشن او په دې کې را سره څو پورشن دي 8 پورشن دي را سره څو پورشن دي 8 پورشن صحیح ده وګوره دې اټ هاز 8 پورشن وای اټ از 128 بیت او دا موږ سره سره 128 بیت ده سره و سره جمع کړه رښتیا دا کنه دا 8 دا کړه سره یو 8 بیا جمع سوري 8 بیا جمع 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 8 څو شو سره څلور 8 شو کنه نو 8 واره ته 8 جمع کا 8 څو سره راځي زبر شمه دلته وته چې 8 تر ته معلوم کا چې زبر شمه 8 ضرب دې څو کړ 8 سره 8 سره راغل کنه 8 ضرب دې 8 سره دلته څه سره دی زبر چې کوم
غلط شوی موږ په دې کې کنه سر چې دا اصل کې موږ سره اته خو دا خو موږ سره د آی پی ورژن 4 دی کنه اصل کې ار یو بیت ار یو پورشن 14 دی او 14 ضرب کړه چا سره ته اتو سره نو دا به موږ سره یو سره 28 سره څنګه شي مساوي شي سره سیدا 14 د اتو سره ضرب کړي یو سره 28 سره او بل دا 25 سره بیلېږي په آی پی ورژن 4 په کامي سره بیلېږي کنه بیلېږي او دا موږ سره په کالن سره بیلېږي 25 سره بیلېږي په کالن دا کړه دا آی پی ورژن 6 زدا سي ګوره فرض کولای شي مسیدا چې فرض مثال زل طریقه مچي 201 کالن زور تور کوم فرض مثال طریقه مچي او ډي او بل شي بي 8 دا موږ سره کومه فارمټ کې سر جی هیکزا ډیسیمل کې 50 یا زور تور کوم هیکزا ډیسیمل پیژنې کنه A3 دا درسه چې مطلب هیکزا ډیسیمل د صفر څخه نیولې تر 9 پورې او د n ته نیولې تر f پورې چې m مساوي د لاسو سره دی عادي موږ په هیکزا ډیسیمل کې لس نشو لیکل سیره کنه همدا سينور موږ سره وګورو دا پورشن دا یو پورشن سره سره په دې سره کارن سره بیت شو ډبل سره ډبل شو نو دا و زموږ سره شي آی پی ورژن 6 او 8 هیکزا ډیسیمل آی پی ورژن 6 ولې وروته د دې لپاره دوی ویریدل چې ورژن 4 کم دی سره او تر اوسه پورې ورژن 6 اصل کې اپلای شوی دی افغانستان کې لاندې اپلای شوی خارج یو په دې ودونو کې سره اپلای شوی دا و زموږ استاد سي د آی پی کلاس چې مطلب آی پی ایډرس مو پیژندل پروتوکول مو ول پیژندل آی پی ایډرس ورژن مو پیژندل آی پی ایډرس مو پیژندل ورژن 4 څنګه آی پی موږ اساین کولای شو د کلاس مو پیژندل د ان تر بي سي او دا مو پیژندل باندې سبنیټینګ پرایویټ پبلک ډیفالت او داشنګ مو ته نو پیژندل نن با امدومره بس نور ان شاء الله به موږ تاسو په بل کلاس کې برابر